د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه ورکې ملغلرې. مینوالو ډېر ډېر سلامونه، احترامات، نیکې او سپېڅلې هیلې مې ومنئ. مینوالو نن در سره په دې پروګرام ورکو ملغلرو کې یو دوه داسې ملغلرې معرفي کوم چې زموږ په دې چینل د ډېر وخت نه چې کله زموږ دا چینل ستاسو وړاندې راغلی دی سما پښتو نه هم د هغې کلامونه تاسو وخت په وخت کتلي او ډېره مننه کوم د هغه ملګرو چې دغه کلامونه یې د دې ملګرو ډېر زیات خوښ کړي دي او موږ ته د سوشل میډیا د لارې هغې ډېرې ډاډګیرنې هم راکړي دي. مینوالو د پروګرام شروع کېدو نه وړاندې یو خواست به ضرور کوم که چا تر اوسه پورې زموږ دغه چینل سما پښتو نه وي سبسکرایب کړی نو هغې ته به خواست کوو چې دغه چینل سبسکرایب کړي او د بیل نشان هم چې دی هغه دباو کړي، هغه هم ووهي چې زموږ د هرې نوې ویډیو چې دی نوټیفیکیشن هغې ته راځي. مینوالو نن راسره په دې پروګرام ورکو ملغلرو کې دوه داسې زلمي شاعران دلته ولاړ دي چې د هیڅ تعارف محتاج نه دي او په کراچۍ ادبي فضا د هغې په خوږو د هغې په جدید غزل باندې چې دی هغه د کراچۍ ادبي فضا ډېره رنګینه، ډېره ښایسته او ډېره ګلورینه ده. دغه ملګري چې د هر ادبي محفل ښکلا ګڼلی شي او دومره وخت هم د دې نه کېږي چې د ډېرې زمانې شاعران دي د ډېر لږ وخت د هغې چې دی تجربه ده ډېر لږ وخت وشو چې هغې ادب ته راغلي ولې په ډېر لږ وخت کې ډېر لوی نوم ګټل دغې ته کمال ویلی شي او دغه کمال دغه مرام دغه دواړو ته حاصل دی. د دواړو ملګرو تعارف د سره کوم. یو زما ښې اړخ ته چې تاسو ګورئ دغه د زلمي کل یو ښه غزلګو شاعر حیران مداخل صاحب دی او زما ګس اړخ ته محمد هارون احساس دی چې د کراچۍ یونیورسټۍ طالب علم دی او د دې سره سره ډېر ښه او ډېر جدید معیاري غزل لیکي. دواړه ملګري په نثر کې هم تبازمایي کوي ولې نن سبا چې د دې دغه غزل کې چې دي کم نوم او کم ځای جوړ کړی نو زما په خیال ډېر داسې ملګري به وي چې هغې د ډېرې زمانې نه شاعري کوي ولې دغسې غزل هغې ته لیکل ډېر ګران وي. نو د ټول نه وړاندې راځو ښی اړخ ته حیران مداخل صاحب ته. حیران مداخل صاحب ډېر ډېر سلامونه درته کوم. وعلیکم سلام. ډېره مننه سرجي، ستاسو د پوره ټیم ډېره زیاته مننه چې موږ دومره ونازولو. د دومره تعریف خو قابل نه یو خو دا ستاسو مینه ده. مننه. ګل اوسئ مینوالو. حیران مداخل نه یوازې یو ښه شاعر بلکې یو ډېر ښه کمپیر او دوی چې په غزل ویلو کې کم انداز الله پاک دې ته ورکړی دا هم ډېرو کمو خلکو ته چې دی هغه نصیب شوی. حیران مداخل صاحب د ټول ناول پوښتنه به کومه چې شاعرۍ پله راغلی او شاعرۍ پله غزل د شاعرۍ ګران صنف بللی شي. تاسو هم د دغه ګران صنف نه چې دی شروع وکړه دې حوالې سره به څه وایې؟ سر زه به دا ووایم چې دا مې لکه شعرونه چې راغلم نو غزل مې لیکلی، په غزل مې کار کړی او نظمونه مې هم لیکل دي یو څو خو ډېر مې کار په غزل کړی. غزل مې خوښ مې په دې چې په دې کې بلها موضوعات راځي او بلها رنګونه پکې راځي نو په دې وجه مې خوښي او په دې کار کوم. نو څه ګڼئ چې کوم غزل جدید غزل بللی شي؟ یو خو زمونږ زوړ یو سټایل را روانو جدید غزل چې دی دې ته په کم نظر ګورئ او څه ګڼئ چې دا کم زوړ روایتي غزل چې زمونږ په هغې او په دې کې څه بدلون دی؟ بدلون پکې بلها زیات دی سر. نوي موضوعات رالو او نوي چې کوم تشبیه دي استعارات دي د هر څه نوي راغلل د هغې سره د غزل چې کومه موضوع هغه تقریبا بدله شوه. زموږ چې کوم د کراچۍ ډېر لیکوالان داسې دي چې هغو د غزل کم مخ چې زوړ مخ و هغه یې نوی کړی دی. نو موږ هم دغه کوشش کوو دغه هڅه کوو چې ښه نه ښه تحلیق وکړو. لږ به راته دا ووایئ چې په سوشل میډیا باندې خصوصا په فیسبوک باندې نن سبا ډېر زیات چې دی کلامونه مخې ته راځي او ډېر نوي شاعران مخې ته راغله او ډېر مقبول هم شو. نو د سوشل میډیا د لارې دغه د شعر و ادب دې کار ته دې زیار ته په کم نظر ګورئ؟ زه خو ته په ډېر ښه نظر ګورم ځکه چې د دې نه مخکې به خلکو نور چې کوم دغه لکه ګانې شوې یا نور څه دغه به یې کتلو د هغې نه ښه ده چې د خپل ژبې شعرونه اوري. په شعر ویلو کې خو ګناه هم نشته زما په خیال نو شعرونه هم اوري او ډېره ښه خبره ده چې پښتو ګوډ ته ورسېده، هر پښتون ته ورسېده. د دې نه مخکې به هغه شاعر خلکو پېژندو د چا چې به کتاب چاپو. اوس خو که څوک د یو ورځ شاعر او که د دوه ورځو نو هغه سوشل میډیا ډېر مخې ته کړو.
یو وړه پوښتنه بله کومه په موجوده دور چې کوم شاعران دي د دې نه لږ وړاندې چې کوم شاعرانو او د هغې نه چې کوم زموږ مشران شاعران بللی شي په دې کې ستاسو د هر عهد کې ستاسو د خوښې شاعر څوک دي شاعران؟ زه خو به دا ویم چې ما د ټولو نه مخکې خاطره پردې صاحب لوستی و لکه ما چې د ټولو مخکې کتاب لوستی دی ما د خاطره پردې صاحب لوستی و خاطر صاحب هغه مې لوستی و نو هغه مې خوښ و او په اوسني دور کې ریاض تسنیم صاحب دی کیسر پردې صاحب دی ممتاز ورکزی دی داسې ډېر بلها نور دی خو د ټولو نومونه اخیستل خو ممکنه نه دی خو دو مې ډېر زیات خوښ دي. نو دا کوم وروستي نومونه چې تاسو وویل دو مو ولې خوښ دي؟ سر دو جدید شعر لیکي یو ښه موضوعات راوړي نوي موضوعات راوړي او ډېر کړاو زیار کوي نو په دغې وجه مې خوښ دي. ډېره مننه هیران مداخل صاحب. راځو د بل اړخ ته محمد هارون احساس ته. محمد هارون احساس سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام سر ډېره مننه کوم ستاسو چې موږ هم په پروګرام کې وخت راکړه وغوښتو بیا دومره عزت خو راکړو په الله ګران شي. مننه ستاسو د دواړو او خصوصا ستاسو هم چې موږ له وخت راکړو. وړاندې پوښتنه به کوم ادب ته په کوم نظر ګوري؟ څه ګڼې چې ادب څه دی؟ ادب سر که موږ په دوو ټکي کو بیانو زما په خیال دا به د ادب سره زیاتې خو زه به دا ویم چې ادب د ژوند د هر اړخ سره تعلق لري او په کومو معاشرو کې چې ادب نه وي زما په خیال هغه معاشرې د ژوند په خوند او د ژوند د رنګ نه نه دي خبر. دا د مهذبو معاشرو پہچان دی او ادب چې دی دا تاریخ هم دی او د حال ادب چې دی دا د مستقبل تاریخ هم دی. په دې کې موږ ته د یو قوم روایات د یو قوم ثقافت د یو قوم کړه وړه مطلب پوره یو تصویر کله چې موږ هم د یو ژبې ادب وګورو نو موږ ته د هغې قوم پوره یو تصویر جوړ شي چې د دې خلکو نظریات څنګه دي د دو خیالات څنګه دي د دو حالات زندگی څنګه ده. ادب یو آینه ده چې هر معاشرې ته هر انسان ته پکې خپل ځان ښکارېږي نو زه به دومره ووایم د ادب په څه ګڼئ د پښتنې ټولنې یا د هرې ټولنې په وده کې یا د هغې په بقا کې یا د هغې په تل پاتې لوی نوم کې ادب څه برخه لري؟ ادب سر د ټولنې په بقا کې زما په خیال داسې وده یا داسې کردار لري لکه څنګه چې په جسم کې روح کردار لري. مثلا که موږ وګورو تاریخ خو بلها شي موږ د مثالونو برادري خو که موږ د بر صغیر وګورو مثلا کله چې انګریزان دلته راله او د هغې په دغه باندې بیا مولانا الطاف حسین حالي دی ډپټي نظیر احمد دی شبلی نعماني دی دې خلکو چې کم کار شروع کړو هغه د شعر په ژبه شروع کړو هغه د نثر په ژبه شروع کړو هغه بیا دی کې د افسانې د ناول په ژبه باندې شروع کړو هغه دی په عام تحریرونو کې شروع کړو هغې په معاشره کې یو هلچل پیدا کړ او هغه چې کوم عام ولس و هغه د دې کومو ګیمونو نه د دې کومو مسایلو نه و خبر هغه ولس هغه راویښ کړ او نن هم زموږ چې کومه معاشره ده هغه د هغې نه ډېره فایده اخلي او هغه چې کوم د هغه وخت ادب نن زموږ دپاره هغه یو کلاسیکل ادب ورته یا موږ ویلی شو یا هغې ته موږ چې کوم دی زموږ هغه ابتدایي چې کوم ترتیب یې روان کړی دی نو هغه نه صرف دا چې ادب په حال کې په معاشره کې هلچل پیدا کوي جمود ختمی او نوې لارې خلکو ته متنګ بلکې د مستقبل لپاره هم کوم چې په حال کې کیږي هغه د مستقبل لپاره هم د خلکو دپاره د رهنمایي ذریعه ګرځي. ډېره مننه هارون احساس. یو بله وړه پوښتنه کول درنه غواړم چې په کراچۍ کې یو شمېر ادبي ټولنې دي او دغه ادبي ټولنې د خپلې مورنۍ ژبې په سڼه سترګه په لا پرمختګ پیاوړتیا کې هغې یو غوره رول لوبوي. څه ګڼئ چې د پښتنو شاعرانو دغه ټولنې په پښتنه معاشره کې د دوی کردار ته په کوم نظر ګورئ؟ د کراچۍ په هکله که موږ خبرو وکړو سر نو دا ټولو ته د مخې ده چې دلته ټول مزدورکاره خلک دی او مطلب غریبانان خلک دی چې کوم د هلته نه راغلي دلته اوسېږي. بیا چې کوم زموږ شاعران ملګري دي هغې په دې خاوره باندې سره د دومره مصروفیاتو سره د دومره منډو ترړو هغې ادبي ټولنې جوړې کړلي بیا په میاشت کې اتوار په اتوار هغوی اجلاس کوي خو دا چې کوم عام ولس دی د دوی په حواله به موږ دومره ویو چې یا خو هغه اګاهي نشته دوی ته مثلا که موږ مشاعره هم کوو
نو زمونږ نه اکثر ملګري تپوس کوي چې کوم عام خلک دی موږ ته پکې اجازه نشته مطلب هغوی که دا شاعران چېرته ځان له جدا خلک دی یا به دوی نه پرېږدي یا به دوی موږ دا خو موږ کیو د دوی دپاره نو اوس چې دا کوم تاسو څنګه خبره وکړه حیران صاحب دا فیسبوک چې د کله نه شروع شوی دی نو هغه چې کوم هغه خلکو لا علمي وه یا دغه هغه ختم شو نن زه ګورم ما داسې کسان ولیدې مطلب چې هغه په هوټل کې کار کوي هغه پښتو پړاوي هغوی د پښتو کتابونه علي باقاعده چې زمونږ کوم دا کتاب اباسین کتاب دغه کوله شوی دی د هغې نه د پښتو کتابونه علي نو زما په خیال چې د دې نه مخکې که موږ وګورو موږ د 2010 او 2012 وګورو زمونږ د سکول سټوډنټانو له به پښتو پړاول نه ورته نن چې زه یو باروالی یم هغه پښتو پړاوئ نو ما ډېر خوشحالي میلاویږي او زه وایم چې د دې چې کوم کردار دی دوی چې کوم دلته کې ادبي هلې ځلې کوي د هغې موږ ته څه نه څه په نظر راځي څه به هارون احساس چې ډېر لږ وخت کې رالې ادب ته او ادب له دې ماشاءالله ډېر څه ورکړه او یقینا چې تاسو هم لکه د حیران مداخل اول په غزل ته بازمایي وکړه او هغه غزل ستاسو چې دی خلکو مینوالو اورېدونکو ډېر خوښ کړو څه ګڼې خپل غزل ته په کوم نظر ګورې سر زما په خیال زه خو چې په خپله اوس هم کله شعر ولیکم مطلب نو ما ته خپل شعر داسې خاص نه ښکارېږي او د دې د ټول نه غټه دلیل دا دی چې ما د خپله شاعري نه یاده خو که ما د نورو خلکو شاعري ووایي هغه که د پښتو دی که د اردو دي زه به تا د 2-3 ګنټې لګیا یم ما ته به یادي نو زه خپل له شعر نه په خپله نه یم مطمئن باقي چې کم خلک موږ خوښوي نو دا د دې خلکو به داسې څه هغه خیالات یا به موږ بیانو شعوري لا شعوري طور باندې بل زموږ چې کوم مشران دي مطلب هغوی زموږ ډېره په ښه طریقه باندې رهنمایي کړله او په شروع کې چې کله موږ به هم ګډې وډې ویلې هر څه ډېره دې نه راتېرېږي نو هغې موږ منع کړي وو موږ ته یو سیده لار او ډایرکشن او موږ حوصله یې موږ له راکړله نو زما په خیال هم دغه د دې صحبت پکې دی شي چې د هغې د وجې نه موږ داسې لږ ډېر څه لیکونو خلک یې ستاسو په دې اوسني شاعرانو کې چې دی په دې همعصر شاعرانو کې د چا کلام ډېر زیات خوښ دی او ولې مو خوښ دی په همعصر شاعرانو کې سره چې دا نن کوم چې ژوندي دي نو زما په خیال به دی کې زما د هیواد شپون کلام ډېر خوښ دی هیواد شپون د وزیرستان سره تعلق لري او دغه کلام کې بېساختګي دومره ده چې زما سره مثال نشته بیا هغه چې کومې معنی راوړي هغه چې کوم تشبیهات راوړي هغه چې کوم خیالات راوړي زما په خیال په همعصر الکانو کې چې کوم ځوانکول شاعران دي د هیواد شپون په شان کلام لیکل که ناممکن نه دي نو ګران ضرور دي ډېره مننه مینوال به انتظار کوي چې صرف په خبرو باندې اکتفا ده او که نه کلام به هم اورو نو راځئ اول خو حیران مداخل صاحب ته ورځو او حیران مداخل یو ډېر سحرانګیز او په پښتو کې ورته جادوګر غږ وایي یو جادوګر غږ لري نو راځئ چې د هغې نه اول په دغه جادوګر غږ کې کلام واورو جی حیران صاحب مننه سر یو غزل به در سره شریک کړم ټولو مینوالو ته به ډالۍ هم کړم ستا پراتلو مې زړه سینه کې درزا هم کوله واه ستا پراتلو مې زړه سینه کې درزا هم کوله او ستا پتلو به مې د زړه واویلا هم کوله په ما ستا پراتلو مې زړه سینه کې درزا هم کوله او ستا پتلو به مې د زړه واویلا هم کوله په ما پسې به دوو لپو دعا هم کوله نو ما به ځکه په تیارو کې رڼا هم کوله په ما پسې به دوو لپو دعا هم کوله نو ما به ځکه په تیارو کې رڼا هم کوله د بېوسې په سر سیرې لوپټه تماشا د بېوسې په سر سیرې لوپټه تماشا هغې جینۍ به له دې ښاره حیا هم کوله مننه د بېوسې په سر سیرې لوپټه تماشا هغې جینۍ به له دې ښاره حیا هم کوله د وحشتونو د جنګونو ړنګ کورونو تصویر د وحشتونو د جنګونو ړنګ کورونو تصویر چاو جوړ کړی ورته بیا یې جړا هم کوله نه ما به خمار کوو خمار چې ستا په سترګو کې و ما به خمار کوو خمار چې ستا په سترګو کې و ما به په سترګو کې د سترګو نغلا هم کوله ډېر زبردست بیا مننه ما به خمار کوو خمار چې ستا په سترګو کې و ما به په سترګو کې د سترګو نغلا هم کوله د رواجونو بندیزونو په حصار کې نه وه مینه خو مینه وه په صدق چې چا هم کوله د رواجونو بندیزونو په حصار کې نه وه مینه خو مینه وه په صدق چې چا هم کوله ستا دومره لوی لوی احسانونه بې باوره ژوند کې ستا دومره لوی لوی احسانونه بې باوره ژوند کې خدایا نو ما بلا په دې کې ګناه هم کوله مننه ستا دومره لوی لوی احسانونه بې باوره ژوند کې خدایا نو ما بلا په دې کې ګناه هم کوله په ګودر ستا د شاعرۍ ذکر کېده حیرانه
په ګودر ستا د شاعرۍ ذکر کېده حیرانه همزولو ما سره په بړک بړک خندا هم کوله. ډېر ښکلی ډېر زبردست. راځو هارون احساس نه هم یو تود غزل اورو، یو تازه او نوی کلام ته اورو. جی ارشاد. زه به سره د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه ویم. زه پرې قسم خورم که دومره ازادۍ کې و، زه پرې قسم خورم که دومره ازادۍ کې و، چې څومره خوند خدایه ستا په بندګۍ کې و. ډېر ښکلی. او ای زه چې ستا د غاړې هار وم تر هغه وخته، ای زه چې ستا د غاړې هار وم تر هغه وخته، زندګي خوند کې وه او خوند په زندګۍ کې و. او یو غزل به راته ووایم، غزل دی چې شان او شوکت یې نه غوښته، وږی د مال نه و. شان او شوکت یې نه غوښته، وږی د مال نه و، د نصیبونو په تقسیم باندې خوشحال نه و. او داسې څوک نه و چې همیش له په عروج ولاړو، داسې څوک نه و چې راغلی پرې زوال نه و. مننه. داسې څوک نه و چې همیش له په عروج ولاړو، داسې څوک نه و چې راغلی پرې زوال نه و. او ته مې د حال پوښتنه څه لکړې چې حال مې څه و، ته مې د حال پوښتنه څه لکړې چې حال مې څه و، حال مې بس دا و چې زما اړو څه حال نه و. ډېر مزیدار. جی. ته مې د حال پوښتنه څه لکړې چې حال مې څه و، حال مې بس دا و چې زما اړو څه حال نه و. او دلته کې داسې کوم دلالو چې رهبر نه و، دلته کې داسې کوم دلالو چې رهبر نه و، دلته کې داسې کوم رهبرو چې دلال نه و. مننه. دلته کې داسې کوم دلالو چې رهبر نه و، دلته کې داسې کوم رهبرو چې دلال نه و. او پښتنو کوم ځای کې زمونږ سره دوکه ونه شوه، پښتنو کوم ځای کې زمونږ سره دوکه ونه شوه، پښتنو کوم ځای کې خور شوی راته جال نه و. ډېر زبردست. مننه. او ښه زنو ته ووایه داسې کومه ورځ وګله، ښه زنو ته ووایه داسې کومه ورځ وګله، چې د احساس په مخ باران د په شکال نه و. شان او شوکت یې نه غوښته، وږی د مال نه و، د نصیبونو په تقسیم باندې خوشحال نه و. مننه. ډېره مننه مینوالو. که زموږ د پروګرام دغه وخت محدود نه وی نو یقینا چې موږ به د دې دواړو زلمو شاعرانو نه ډېر ډېر کلامونه اورېدلي، ځکه چې د دې کلام نه یوازې زه بلکې د دې کلام ډېر مینوال او ډېر پښتانه هغه د فیسبوک د لارې هم او په مشاعرو کې هم ډېر زیات خوښوي. ډېره مننه کوم د حیران مداخل صاحب او د محمد هارون احساس صاحب چې موږ له دغه وخت راکړو دې پروګرام کې حاضر شو او موږ او تاسو ته شعرونه هم وویل. مینوالو د بل پروګرام پورې خپل کوربه حبیب الله همدرد او کیمرامین شهزاد آفتاب ته اجازت ورکړئ. چرته چې یې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.